د بدبخته انسانانو د بدبختۍ 11 نښې. سلامونه مې قبول کړئ دوستانو، امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. قدرمنو ملګرو، په دې ویډیو کې تاسو سره 11 د بدبخته خلکو هغه نښې شریکوم چې که کوم انسان په دې کې یوه نښه هم لري نو هغه به ډېر بدبخته وي. په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او له دې عادتونو څخه ځانونه وساتئ. اول، د مال جمع کولو حرص. دوستانو، کوم انسان چې مال جمع کوي، غریبانو سره امداد نه کوي، هغه بدبخته انسان وي، ځکه چې دا مال دولت دلته په دې دنیا کې پاتې کیدونکی دی. نو د الله جل جلاله په نوم د غریبانو سره مرسته کول پکار دي او له حرص څخه ځان ساتل پکار دي. دویم، بد اخلاقي. دوستانو، تاسو ته معلومه ده چې ښه اخلاق د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دي. موږ تاسو ته پکار دي چې د هغوی د امتی په حیثیت خپل اخلاق سم کړو او له بد اخلاقۍ څخه ځانونه وساتو، ځکه بد اخلاقي د بدبختۍ نښه ده. دریم، شهواني خواهشات. په غلطو طریقو شهواني خواهشات پوره کول د بدبختۍ لویه نښه ده. ځانونه ترې وساتئ، ځکه دا یو ډیر بد کار دی. څلورم، بې ځایه خبرې او غیبت. دوستانو، تاسو ته به معلومه وي چې غیبت کول د خپل مسلمان ورور غوښې خوړل دي او بې ځایه خبرې کول انسان سپکوي، ځکه له خولې نه بعضې وخت داسې خبره وځي چې د انسان د شرم او بې عزتۍ سبب کیږي. نو بې ځایه خبرې او غیبت هم د بدبختۍ نښه ده. څلورم، کبر او فخر. دوستانو، کبر کول هم د بدبختۍ لویه نښه ده، ځکه کبرجن انسان د الله تعالی جل جلاله نه وي خوښ، ځکه کبر یوازې او یوازې الله تعالی لره ښایي چې هغه ډیر لوی ذات دی. شپږم، 5 وخته مونځ کې سستی کول. دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، مونځ کول یو فرض عبادت دی او په مانځه کې سستی کول د بدبختۍ لویه نښه ده. اووم، له بدو خلکو سره راشه درشه کول. که ښه خلکو سره موږ تاسو کینو نو خلک به مو په ښو یاد کړي او که بدو سره کینو نو په بدو به یادیږو او یوه نه یوه ورځ به همدغه بد کارونه موږ تاسو هم شروع کړو. نو په دې هیله چې له بدو خلکو له راشه درشه څخه ځانونه وساتو او که موږ بیا هم دا کار کوو نو دا زموږ لپاره د بدبختۍ یوه نښه ده. اتم، په مؤمن باندې رحم نه کول. دوستانو، رحم د مؤمن مسلمان صفت دی چې باید د ځانه په غریبانو بلکې په هر مؤمن مسلمان باندې رحم وکړی شي. کوم انسان چې ځان ته مسلمان وایي او بیا هم په زړه کې رحم نه لري نو دا د هغه لپاره ډیره د افسوس خبره ده، بلکې د بدبختۍ یوه نښه ده. نهم، بخل کول. دوستانو، بخل کول هم د مسلمان له شان سره نه ښایي. لکه څنګه چې موږ مخکې د حرص کولو په باره کې خبرې وکړې، بخل کول هم همدغسې یو بد عادت دی. لسم، د خلکو خیر نه غوښتل. یعنی هر وخت د خلکو په منځ کې شر اچول او منافقت کول او هیڅکله هم د خلکو خیر نه غوښتل. د داسې انسان انجام ډیر خراب وي. 11، مرګ هیرول. دوستانو، موږ تاسو له پکار دي چې هر وخت مرګ په یاد وساتو، ځکه دا یو حقیقت دی او له دې نه سترګې نشو پټولی. کوم انسانانو چې مرګ هیر کړی دی او خلکو سره دوکې کوي، په خلکو ظلم کوي او نور ډیر داسې کارونه کوي چې هغه د یو مسلمان شان سره نه ښایي، نو دا د هغه لپاره د بدبختۍ یوه لویه نښه ده. دوستانو، په دې هیله چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شوې وي، تاسو به ترې څه زده کړه کړې وي، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د بیل نشان هم ووهئ چې زموږ د هرې نوې راتلونکې ویډیو سره تاسو ته خبر درکړل شي او تاسو ترې خوند او ګټه واخلئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.